د تاریخ له زرینو پاڼو. زموږ عظیم تاریخ د عثماني خلافتونو په لړ کې د هغې سترې واکمنۍ لسم خلیفه سلطان سلیمان القانوني رحمه الله 46 کاله واکمني وکړه. د خپل ژوند په مختلفو پړاوونو کې 8 ځلې قرآن کریم په خپل لاس لیکلی دی. 10 ځله یې د اروپایانو او 3 ځله له صفویانو سره مخامخ جنګېدلی چې د همدې ایماني میړانې له امله یې غربیان د سلیمان العظیم او شرقیان د سلیمان القانوني په نومونو یادوي. د نوموړي په زمانه کې عثماني خلافت د نړۍ تر ټولو غښتلی اسلامي حکومت و. نوموړي د هغو پوځونو مشري کوله چې د بیلګراد او رودوس په لور د مسیحي کلیساګانو د نیولو په نیت باندې خوځېدلی و. سلطان سلیمان القانوني رحمه الله په 4 عربي، فارسي، ترکي او سربیایي ژبو خبرې کولای شوای. نوموړی اتل په کال 1566 میلادي کې په داسې حال کې وفات شو چې مجاهد و او د سکتورا ښار یې محاصره کړی و. اسلامي زړورو حاکمانو د خپلو رسمي چارو سره سره د تقوا او میړانې داسې کارنامې شاته پریښې چې د اسلامي امت د نیک خیالو او روڼ اندو له ستاینې سره سره د اسلام د دښمنانو تاریخ هم د هغوی په زرینو کارنامو ډک دی. ژوند محدود دی، فرصتونه کم. له دې ژونده په ګټې اخیستنې ابدي ژوند ورغوئ. د دې نړۍ په دې محدودو امکاناتو او اسبابو خپل نیغ مسیرونه مه بدلوئ، بلکې د اتلانو مسیرونه را تازه کاندئ تر څو د تاریخ پاڼې مو په خپله زرینه غیږ کې نسلونو ته یوه نیکه الګو ور وپېژني او اخروي تلپاتې ژوند مو په نه ختمېدونکو نعمتونو کې در نصیب وګرځي.